سلامونه هرکلی درته وایم زه یم امین یوسفزی او تاسو له مې نن چې کوم خبر راوړی دی یو بریکینګ نیوز لوی خبر دا دی چې افغانستان اوس د پاکستان په ځای باندې د هندوستان سره خپلې اړیکې خپل تعلقات مضبوطول غواړي. دا څوک وایي؟ دا د افغانستان وزیر خارجه امیر خان متقي دا سټیټمنټ او دا بیان شایع کړی دی. هغه دا ویل دي چې په دې خطه کې تر ټولو نه زیات اهم ملک امپورټنټ ملک هغه هندوستان دی او دا زمونږ د افغانستان دپاره د طالبانو دپاره د دې سره تعلقات برقرار ساتل، ښه تعلقات جوړول دا زمونږ دپاره هم ډیر زیات مهم دي. باید چې مونږه د هندوستان سره خپل تعلقات خپلې اړیکې برقرار وساتو، خپل تعلقات ورسره نور هم ښه کړو. زمونږ دپاره هندوستان ډیر زیات امپورټنټ ملک دی، پاکستان نه دی. دا د افغانستان وزیر خارجه دا بیان ورکوي. دا خبره د افغانستان وزیر خارجه امیر خان متقي کوي او دا په دې خطه کې د دې خطې په سیاست کې سپیشلی پاکستان او افغانستان ترمنځ چې کوم سیاسي اړیکې دي، د دې سره سره چې کوم تعلقات دي د دواړو ملکونو ترمنځ، په هغې باندې څومره نیګیټیو امپیکټس کیدی شي. دې وخت کې که موږ د پاکستان په اړه باندې خبره وکړو، د پاکستان رسنۍ، د پاکستان میډیا، د پاکستان نیوز چینلې، د دې سره سره د پاکستان حکومت یو طرف ته هغه د هندوستان نه ډیر زیات په پریشر کې دی او هغه اوس هم په دې یره کې دی پاکستان چې یره هندوستان اوس هم قلار نه دی، هندوستان اوس هم په موږ د حملې کولو په کوشش کې دی. دا یو یره ده ورسره. بل طرف ته افغانستان او د افغانستان د طالبانو د طرف نه یو داسې سټیټمنټ، یو داسې بیان مخې ته راتلل، دا د پاکستان دپاره د پاکستان په سیاستدانانو په پاکستان باندې یو بیل ګزار دی. هندوستان په دې وخت کې دا کوشش کوي چې هغه په دې خطه کې د ټولو ملکونو سره خپل تعلقات ښه کړي، ښې اړیکې ولري او یو خپل ډیپلوماسي ریلیشنشپ چې ورته وایي هغه مضبوط کړي. بل طرف ته که موږ د پاکستان په اړه خبره وکړو، پاکستان په ډیپلوماسي کې ډیر زیات کمزوری دی، وروسته پاتې دی. د پاکستان خواته چې کوم ملکونه دي لکه بنګلادیش شو، د هغې سره اوس د پاکستان د ښو تعلقاتو آغاز شوی دی، خو لا دومره مضبوط شوي نه دي د دواړو ملکونو ترمنځ. هندوستان یو ګاونډي هیواد دی، د هغې سره خو وخت سره دښمني روانه ده. دغه رنګ افغانستان بیا د پاکستان خواته یو داسې ملک دی چې دا د پاکستان دپاره د پاکستان په جیو پولیټیکل سټریټیجیز کې ډیر امپورټنټ رول پلی کوي. خو وخت د سره او بیا سپیشلی په نن دور کې چې کوم حکومت دی په پاکستان کې، د هغې دا موقف او دا د هغې کمزوري ده چې افغانستان سره تعلقات ډیر زیات کمزوري دي. پاکستان کې چې کومه ترهګریزې پیښې کیږي، پاکستان د هغې الزامات په افغانستان لګوي. د افغان چې کوم طالبان دي هغه ګناهګار او مجرمان ثابت کوي او په هغې کې په ټیرریزم کې افغانستان هم د دهشتګردو د ترهګرو یو جاله ده. دا ضرور دا یو حقیقت دی چې پاکستان کې دلته څومره ترهګریزې پیښې کیږي، هغې کې د افغانستان د خاورې غلط استعمال کیږي. موږ د دې حقیقت نه، د دې ریالټي نه انکار نه کوو، خو دا وایو چې پاکستان له دې طرف ته د پاکستان حکومتونو نه، د پاکستان ادارو له سوچ پکار دی او دا پکار و چې د افغانستان سره داسې جیو پولیټیکل سټریټیجیز، داسې حکمتي عملي اختیار کړی شوی وي چې دواړو ملکونو د یو بل سره تعلقات مضبوط شوی وي. افغان طالبان هم د پاکستان سره د هغې نزدېکت وي. نو په دې وخت کې د دواړو ملکونو د امن و امان صورتحال چې دی هغه ډېر امپورټنټ رول پلی کوي. که د دواړو ملکونو تعلقات ښه وي، پاکستان کې به هم د امن صورتحال وي، پاکستان به هم ښه وي، افغانستان به هم ښه وي. خو که افغانستان د بل یو ملک او بیا یو داسې ملک چې هغه د پاکستان سره آلریډي دښمني لري او د هغې ملک طرف ته هغه افغانستان نږدې کیږي، دا د پاکستان دپاره ډیر زیات خطرناک په نیکسټ ټایم کې ثابت کیدی شي. اوس طالبان چې دي، موجوده خبر او معلومات د پاکستان رسنۍ دا شیر کوي چې د افغانستان د خاورې د افغانستان د طالبانو استعمال اوس هندوستان د پاکستان پر ضد کوي. موږ دا نه وایو چې دا یو فیکټ دی، دا یو ریالټي ده، خو د پاکستان میډیا، د پاکستان رسنۍ دا دریځ لري. بلخوا هندوستان دا وایي چې زه د افغانستان سره خپل تعلقات ښه کول غواړم. ډېر مخکې چې افغانستان کې کوم جمهوري نظام و،
نو هغې کې هم هندوستان چې کوم و د هغه جمهوري نظام په وخت کې په افغانستان کې هندوستان ډېر لوی لوی پراجیکټس او منصوبې پیل کړې وې. په افغانستان کې ډېر ښه کارونه کول، خو کله چې د طالبانو حکومت راغی هندوستان بیا د هغې نه راوروسته شو. دې وخت کې د پاکستان میډیا، د پاکستان حکومت دې طرف ته ډېر زیات په تشویش کې دي او ډېر زیات سوچ کوي. هغه وایي چې یاره په راتلونکي کې زموږ دپاره که افغانستان د هندوستان سره خپل تعلقات مضبوط کړي او پاکستان او د افغانستان ترمنځ تعلق صحیح نشي، تعلقات اړیکې مضبوطې نشي، د دواړو ملکونو ترمنځ چې کوم تاوتریخوالی دی دا په وخت ختم نشي، نو دا به په راتلونکي کې په نیکسټ ټایم کې د پاکستان دپاره، د پاکستان د پولیټیکل سټیبلیټي دپاره، د پاکستان د سیاسي استحکام دپاره به ډېر زیات خطرناک ثابت شي. د پاکستان سره دا اندېښنه ده، دا یاره ده ورسره. او د افغانستان طالبان چې دي بیا په دې دوران کې کله چې دا جنگ د پاکستان او افغانستان ترمنځ روان و، په دې دوران کې د افغانستان د وزیر داخله نائب وزیر چې کوم دی ابراهیم صدر، ډیپټي منسټر چې کوم دی دا تللی دی هندوستان ته په دوره باندې، خفیه دوره یې کړې ده. میډیا تر اوسه پورې دغه نیوز، دغه خبر چې کوم دا نو ریپورټ کړی، خو اوس دا خبر چې دی دا ایکسپوز شو. دا دوره چې ده د دې په اړه باندې هندوستان په خپله باندې، په خپلو رسنیو باندې، په خپله میډیا باندې دا معلومات خپاره کړه. اوس د دې په داسې ټایم کې د افغانستان د طالبانو د طرف نه په خفیه توګه باندې یو داسې دوره هندوستان ته کول، د هغې په مقاصدو باندې هر سړی پوهیږي، یو عام کس ته هم پته لګیږي چې یاره دا د څه مقصد په بنیاد باندې دا دوره کیږي. نو دا دوره د دې دپاره کیږي چې د هندوستان او د طالبانو ترمنځ تعلقات مضبوط شي، هندوستان افغانستان ته په اسانۍ سره انټري کولی شي، او بیا د هندوستان چې کومې ناپاک ارادې دي هغه دا کوشش کوي چې افغانستان، د افغانستان طالبان، د افغانستان خلک د پاکستان پر ضد وکاروي. څنګه چې په پاکستان کې دننه بلوچ لیبریشن آرمي یو ټیرریست تنظیم دی، په بلوچستان کې یو اکټیو تنظیم دی، او دا وخت کې هغه څومره اپریشن کوي د پاکستان خلاف، د پاکستان د پوج سپیشلی د پاکستان د ادارو او د حکومت خلاف، هغه دلته کې څومره ترهګریزې پیښې کوي، نو هغې ته په میډیا کوریج هندوستان ورکوي. اوس ریسنټلی بل دا خبر دا هم دی چې په بلوچستان کې کوم بلوچ لیبریشن تنظیم دی، بلوچ لیبریشن آرمي، د دې نه علاوه نور هم داسې تنظیمونه دي چې هغه د خپلې ازادۍ دپاره هلته لګیا دي، د پاکستان د ماتولو کوشش کوي. هندوستان او د هندوستان میډیا، د هندوستان حکومت هغې ته ډېر پوره کوریج ورکوي. نو هندوستان په دې وخت کې دا کوشش هم کوي چې پاکستان نه بلوچستان آلریډي د مخکې نه پاکستان کې د اندروني حالات ډېر زیات خراب دي، او بلوچستان خلک چې کوم دي هغه د پاکستان د حکومت نه ډېر زیات ګیلمن هم دي. بیا د بلوچستان دغه تنظیمونه چې دي دا هم د پاکستان پر ضد باندې خپله مبارزه کوي، او هغې له بیا هلته انډیا مضبوط سپورټ ورکوي. نو انډیا دا کوشش کوي چې یاره د بلوچستان خلک مزید نور هم د پاکستان د ادارو خلاف، د پوج خلاف، د پاکستان پر ضد باندې، د پاکستان د حکومت پر ضد باندې نور هم راوچت کی، راوی پاروي، د هغې جذبې راوچتې کی، او هغې دې ته تیار شي چې بلوچستان په مکمله توګه باندې د پاکستان نه جدا کړی شي. دا د هندوستان بنیادی کوشش دی. په پاکستان کې دننه چې کوم د پاکستان خلاف، د پاکستان د ریاستي ادارو خلاف کوم تنظیمونه کار کوي، هندوستان یو طرف ته هغې له هم پټ په پټه سپورټ ورکوي، او بل طرف ته د افغانستان د طالبانو نه هم خپل مفادات ترسره کوي. نو دا د دې وخت اهم معلوماتو چې ما ستاسو سره شریک کړل. امید لرم چې تاسو به خامخا پوهه شوي یئ. مزید ستاسو کوم کانسپټ وي، کوم خیالات وي، ستاسو څه فیډبیک دی د دې په اړه باندې، یا تاسو کولی شئ چې موږ سره په کامنټ سیکشنز کې ضرور د هغې اظهار وکئ. او که تاسو زموږ دا چینل سبسکرایب کړی نه وي، کاینډلی تاسو ټولو ته ریکویسټ کوو چې دا سبسکرایب کړئ. دا د پښتو ژبې یو یوازینی هغه چینل دی چې دی کې به تاسو ته اتھینټک او ویریفایډ نیوز او معلومات میلاویږي. تھینک یو ویری مچ.